خو جلسه را سکې زه خو اوس هم تیار یم. زه خو د ټول چې شي کوم تحریک اساس کړی پارلیمنټریان ټول د راغون چې د یوازې کې که زما سره دا مقابله وکړي پرویز خټک چې زه خلک راوباسم اوس زه پاپولر لیډر یم مړه تر د خپل نیو نظام او دغه مقابله کې چې څوک دغه کې یو ځای راته وښیوه. دا د ریانزیب ویډیو کومه چې تاسو وکته هغې یو انټرویو ورکړی و په هغې کې څه خبرې کړې وې نو د هغه ټولې چې کوم دي مکمل تاسو وکتې خو را به شو چې آیا دا کوم د ریانزیب کوم مرګ چې شوی دی دا اخر په څه وجه باندې شوی دی. که مونږ وګورو په سوشل میډیا یو ویډیو چلیږي ما تاسو سره شیر کړی هم ده په هغه ویډیو کې چې کوم خلک وینا کوي او دې چې په خپله کومه وینا کړله دا وایي چې آیا کم مونږ سره چې څه کېږي او وایي کم ډي پي او چې مونږ سره څه کوي وایي که چېرې زمونږ مرګ یا څه وشو نو زمونږ ذمهواري به هغه په حکومت راځي دا خبره هغه په خپله کړې وه. او بل که تاسو وګورئ کم خلک چې دی باجوړ کې هغه هم راوتي دي ځای په ځای باندې احتجاج هم شروع دی خلک دا یوه وینا کوي چې آیا زمونږ کم مرګ چې کېږي هر روزانه لکه پښتون وجلی کېږي د دې اخر وجه څه ده وایي مونږ له دې هغه جواب راکړی شي. نو ډېره زیاته ښه خبره ده او مونږ له پکار هم دي چې مونږ ټول هغه راوځو د دې په هکله باندې او مونږ د حکومت نه مونږ د دې کم عدالتي نظام یا نور کم ادارې چې دي د هغې نه مونږ دا پوښتنه وکړو چې آیا زمونږ کوم مرګ چې کېږي مونږ چې وجلی کېږو د دې اخر وجه څه ده یعنې په پنجاب کې داسې واقع مخې ته نه راځي چې کېږي صرف او صرف چې کوم دی هغه په خیبر پښتونخوا کې داسې واقع مخې ته راځي. ډېره زیات افسوسناک او ډېره زیات د غم دردونکې واقع ده. نو دغه کومه ویډیو چې وه هغه هم تاسو سره شریک کړه او کوم نور مونږ کوشش کوو د دې په هکله چې څه معلومات څه راځي هغه تاسو سره زر تر زره شیر کوو. نو تاسو ته یو ریکویسټ کوم که چا دا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ چې هغه کم تازه خبر سره راځي هغه تاسو سره هغه مونږ شریک کوو. دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.